نننې زمونږ سبق سورة النساء سلورم سپارہ آیت نمبر 9 خوانوالی تر آیت نمبر 11 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا او ادیریگی آغا کسان کپریدی رستو د زانوننا اولاد کمزورے معشومان خافوا علیہم یریگی دی پا غیبان دی فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا نو ادی یریگی دا اللہ نا او دیوائی وینا درستا صحیح. ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما یقینا آغا کسان چی خوری مالون دی یتیمانانو پا ظلم انما یأکلون فی بطونهم نارا یقینا اچی دی پخیٹو خپلو کی اور وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا او زردی چی دنن بشی دی جہنم تا. یوصیکم اللہ فی اولادکم حکم کئی تاسو تا اللہ پاک پبارد اولاد ستاسو کی للذکر مثل حظ الانثیین د پارد سڑوی صدا پشاندی سو د دو زنانو. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ پس کوي دا خزی د پاسا د دوو نو دی لرا دو دریمی دی دا آغا چی پری خودی وی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ او کوي یو زنانا نو اغیلرا نیمدا. أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد او د پارا د مور او پلار دو د پارا د هر یو د دې دواړو نا شپږم دا د آغا مالنا چې پری خودی وی کوي دلرا اولادو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ پس کنوی دلرا اولادو او میراث اوڑی دنا مور او پلار دو پس د پار د مور داغ درې مدا
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. پس کوي دلرا رونا خويندې پس د پارا د مور د دو شپږم ده پس د وصیت نه چې وصیت کوي په هغې باندې یا پرې قرضوي. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لاران ستاسو او زامن ستاسو نپویگی تاسو چې کم یو د دین ډیر نږدې د تاسو ته پایده کی. فریضة من الله دا مقررتیا دا د طرف د الله نه. ان الله كان عليما حكيما یقینا الله دې پوه حکمت والا.